چرته کې چاته یادي او دا چې د ناول په حیثیت چاپ دی په دې زموږ د ترقي پسند دانشور چې دی احمد سلیم هغه په ډېره زبردسته دیبه چې لیکلې ده په دې ناول باندې احمد سلیم او ورسره هغه کردارونه په هغې کې مهتاب یو کردار دی په هغې کې تاجو یو کردار دی د هغه کردارونو په ذریعه چې بانو بیبي کوم پښتون سایي کې کوم پښتون کلچر او نفسیات پښتنو نه علاوه خلکو ته رسولي دي دا ډېر لوی خدمت دی یعنې بانو بیبي دومره یو باجرته لیکواله وه په پښتو کې خو جرأت ډېر ګران و هغې بیا هم کړی دی اردو کې لږ اسانه وه دا نفسیاتي مسلې دا جنسي موضوعات او دا بولډ چې کوم موضوعات دي دا زموږ په پښتنه معاشره کې دا نرانو نشو کولی چې تورسرې زیتون باندې هغې باندې قلم چپ کړی دا ډېره لویه کارنامه ده نو دغه چې کوم ناول زه یادوم برګهار زو په هغې کې موضوعات داسې راخیستې شوي دي چې لکه زموږ په دې پښتنه ټولنه کې د دې رشتو په حواله د ډېر د جهالت مظاهره کېږي ځینې واړه واړه ماشومان په خاندان کې وي دا مې دته ورکړه دا مې دته ورکړه هغې چې لوی شي د هغې په مزاج کې په شخصیت کې او په سټیټس کې ډېر فرق وي او بیا د هغې نه یو لوی فساد پیدا شي په معاشره کې یو لوی بګاړ پیدا شي بانو بیبي داسې ټارګېټ کړی دی بیا ورسره دې ته اشاره کړې ده چې دومره هم جهالت شته چې په یو خاندان کې ځینې ماشومان لا پیدا شوي دي او رشتې یې شوي چې که ستا لور وشوه زما زوی له بیا ورکړې که زما د زوی رشته یې نو هغه ځای کې بیا کوم داسې زویونه هم ټارګېټ کړي دي چې ما په پښتو کې ډېر کم لیدلي دي ایون په اردو کې مې کم لیدلي دي چې دا قسم موضوعات هم د فکشن یا افسانوي ادب برخه جوړه شوي او د هغې هغه اثرات چې کوم نیګیټیو دي هغه معاشرې ته وښيي او د هغې د تدارک دپاره او د هغې د ودرولو دپاره یو ادیبانه کردار ادا کوي نو دغه د اردو حواله چې ده دا د بانو بیبي ډېره سټرانګ ده په ناول کې په افسانه کې او ډرامې هم شته په اردو کې ډرامې هم لیکلي دي او بیا چې د خوشحال شناسي ذکر وشو بیا د ځینې مقالو ذکر وشو نو هغه هم په اردو کې شامل دي بیا د صحافي په حیثیت عبدالله جان عابد هم او شفق صاحب هم د کند رسالې ذکر وکړو او د جریده ذکر چا وکړو جریده د کند نه هم د غټ معیار یو رساله وه چې تاج سعید او بانو بیبي به په شریکه د هغې هغه مدیران او په هغې کې به صرف خصوصي ګاڼې چاپ که د هغې تاسو د فنکار فن او فنکار نمبر وګورئ د ټول بر صغیر چې کوم لوی شخصیات دي دغه جین پېښاوري نه راواخله او زموږ ګل حمید او دا چې څومره لوی لوی نومونه تاسو د هندوستان د فلم انډسټرۍ او د ډرامې اخلي په هغو ټولو باندې بلکل نادر معلومات په جریده کې هغه خصوصي اشاعت کې راغلي دي او ځینې نور خصوصي اشاعتونه هم د جریده شته نو د صحافي په حیثیت د بانو بیبي جریده او په کند کې کردار خو بنیادي د تاج سعید و چې هغه مدیر و خو ورسره د بانو بیبي کردار هم ډېر ځانګړی دی دغه حواله هم پکار ده چې زموږ د تاریخ برخه جوړه شي پاتې شو پښتو افسانې نو په هغې کې خو د کتابونو ذکر وشو د یو کتاب ذکر زموږ مشرانو نه شاید چې غیر شعوري طور باندې هنداره چې دی هغه باقي مات بلوي او دغه ژوندي غمونه او یو بل کتاب چې کوم دی خوبونه نیزه‌وړی شګو کې مزل دی ټولو ذکر وشو دی کې هنداره چې دی بالکل په دې کتاب باندې مقدمه خلیق صاحب لیکلې یعنې حیران به شئ خلیق صاحب د کوم دور سړی دی او د بانو بیبي ډېره ستاینه کړې نو هغه حواله خو ډېره مضبوطه ده اخري خبره کومه چې بانو بیبي ډېره زبردسته شاعره هم منجیله د هغوی د شاعرۍ کتاب دی او شاعري د ډېره پخوانه په دې رسالو کې به چاپ کېده بلکې ډېر ابتدا کې د دوی ځینې نظمونه او غزلونه په کلمي نومونو چاپ شوي دي چې په پښتنه ټولنه کې به د زمانه په نوم لیک نشو چاپ کېدی نو موږ د دې افسانې د ګورې ونې د سوري لاندې د بانو بیبي شاعري داسې نظرانداز ولیدو حالانکه هغه د هماغه معیار شاعره ده په کوم دور کې چې اجمل خټک کلندر مومند او سلیم صاحب او همیش خلیل صاحب او دې لویو لویو شاعرانو شاعري کوله ایون تر طوفان صاحب پورې نو دا د هغه دور د هماغه معیار شاعره ده چې د زیتون د سین بیبي او الف جان هغه چې شاعري کوله او د شعوري بیداري وکړه نو خبره په دې راغونډه کوم چې بانو بیبي خو
دومره ډېره خونه لري او په یو شخصیت د نزدېکت احساس هم لرم. د دې خلا د بانو بیبي خلا هیڅ کله نشي پوره کېدی. ما چې څنګه په خپلو خبرو کې منځ کې چاته وویل چې خپل مثال په خپله وه، زیتون بانو بله نشي پیدا کېدی. پکار دا ده چې موږ د هغوی د مادي وفات نه پس د هغوی د روحاني ژوند ته وده ورکړو، د هغوی د لیکونو نه او د هغوی چې د دې سوسایټي دپاره د معاشرې دپاره څه کړي دي دا عام کړو، دا ورسوو، په هغې باندې تحقیقونه وکړو. څه تحقیقونه خو پې شوي دي. دا اعزاز خو بانو بیبي ته حاصل دی چې د ټولو نه زیات په پښتنو کې پي ایچ ډي تیسیزونه چې دي هغه که ښځې او سړي ټول رایوځای کړو هم په بانو بیبي زیات لیکلی شوي. صرف په اردو کې 5 پي ایچ ډي ماته یاد دي او د هغوی په یو اړخ د پي ایچ ډي مقالې شوي او د ایم فل عبدالله جان عابد هم ذکر وکړو. نو بس زموږ د چې تر څو ژوندي یو یا د هغې د معنوي اولاد برخه یو، زموږ دا فریضه ده چې د هغوی فکر، د هغوی دغه شعوري رڼا دا عام او هغه رانه په روحاني طور وفات نه شي. ډېر ښه ډاکټر صاحب، یو دغه چې راغې زما په خیال د پښتو په افسانه نګارانو کې واحده بیبي چې دی نو داسې افسانه نګار چې نړۍ په نورو ژبو کې هم ترجمې شوي دي. ګورمکې کې ډېر زیاته مننه ډاکټر خلیل صاحب، ډېر زیات